سله پرې نازېږي لاړه بې وفا شوه اخ د زړګي دنیا مې ورانه شوه عمر سره سمه اوس غمونه سودا شولی سله پرې نازېږي تا چې رانه لاړې اخ درنه غواړم چې د بل نشي زه چې دې پردی کړم ته دې هم د هیچا خپل نشي سله پرې نازېږي ای زما دلبره لږ په ما باندې نظر وکړه مرم در پسې مرمه پر ما غږ د خپل دلبر وکړه ای زما جانانه زما په دې خبره باور وکړه مرم در پسې مرمه چې زړګی سو ما درزېږي نه سله پرې نازېږي سله پرې نازېږي خوشبویي نشته ګلانو کې نه د وفا نښې شته په نن سبا یارانو کې سله پرې نازېږي غریب تباه دی والله تابو دی خو بیا دوکان چې څوک وسره وکړي ما زر 1500 تنخوا یې اخیستې وي هم ترې وخوري او بیا ورسره دوکان وکړي بلې تنخوا پرې بیا ګوري والله دا خو ډېر ظلم دی 3 کسان 3 ګلیون امین که الله د دوکبوز سړی بس اول د تعالی هدایت وکړي که هدایت یې نصیب نه وي که نه نو خلوی د دله کمای ور پیښ کړي پوه شوې والا یمو په زندگی کې که نه دنیو مې وکته که نه خو یمو یې ټولو نه زیات نفرت د 2 کسونو نه دی یو دوکبوز سړی و یو دروغجن سړی لکه دروغ ویایي که نه دغو 2 کسونو نه مو ډېر نفرت دی که نه او چې یو ځل زه په چا پوه شم چې دا دوکې کوي او دا دروغجن دی که نه لکه دروغ مجلس کوي که نه دغو 2 کسونو نه مې بلکل داسې الرجي ده که نه لکه د لیواني سپینه سړی ځان نه ساتي داسې څنډې دغه چې تا مخکې وویلې چې ولا چا یو وار په ژوند کې داسې تجربه دې کړې وشه ولا دا بعضې خلکه ویني اوس ملګري دې دغه نسي خو دا واقعیت دی ما یو دای سړی لیدلی شه چې قسم په خدای دې هره شپه به قرآن شریف ختموله مثال نر ښځې فخر نه کوي 15 وخته مونځ به م کوله 15 وخته یعنې هر ځای به کښېنستئ پر خلکو باندې به دغه کول دا قرآن شریف چې وایي دم ورته وایي څه شی ورته وایي یو داسې درواغ مې ځینې اورېدلی شه یو داسې درواغ مې ځینې اورېدلی چې څه درته ووایم یقین به دې نه راځي چې دا به دروغ وي اصلا مې یقین نه راځي دغه خبره ده که نه والا بس سړی دی تعجب کې باور وکړه سړی پر ځان باندې سړی شک راسي چې خدایه دا څنګه زه مو دې ته څه وویل چې د ځینې حادثې سره سړی ډېر وخیورېږي که نه دومره وخیورېږي که نه دا نه چې زه ووایم چې هر سړی مثال نه ته بوره دی که نه غیرتي خلک هم شته عزتمن خلک هم شته هر قسم خلک شته په دنیا کې که نه خو د ځینې هغه چې تا سره وشي ځینې حادثه که نه حادثه باندې خو پوهېږي لکه ځینې مسله در پېښه شي که نه
عام مسله به ته دومره ویاروي که نه چې ډېر دروند سړی به وي ډېر عزتمن سړی به وي هغه به د سره د سوچ هم نه وي خو ته به پرې یقین نشې کولی ته یارېږې به په څه چې تا یو وار په ژوند کې دغسې مشکل سره مخ شوي مشکل سره مخ شوی یې ما د هغه وخت نه را دې خوا نه دي زه ګورم دا ټیک ټاک کې زما داسې یاران شته که نه چې هم ما سره تقریبا د 3 کالو 4 کالو نه به کیني په دا لایف کې که نه و زه په ایمان سره دا خبره کوم چې الحمدلله ما په ټیک ټاک کې یا مثال په نور داسې هغه کې که نه والله پرسنل لکه دا شانې حقیقتي را سره یو کس په دې کټ کې ناست وي که نه او راته خبرې کوي که نه زه د هغه په خبرو باندې هغه پرې ځون نه ستړی یم چې هر څه مې په خپلو سترګو لیدلي نه وي بس الله دې حقیقت ډېر کام دی حقیقت ډېر کام خلک وایي که نه لکه حقیقت دومره کمزوری شوی دی که نه چې د چا په خوله کې یو حقیقتي خبره به وي که نه هغه کې به هم درته ورسره شامل کې دروغ به ورسره وتړي سړی دومره بیریږي باور وکړه یو څوک که صفا رښتیا هم درته ووایي بیا سړی بیریږي وایي دا هم د هغه په شان دی هغه په شان نه وي دغه سوچ دی ما له بې ادبي موف که نه زه یو خبره درته کوم که نه زما سره په دې لایف کې په دا ټیک ټاک کې داسې ګفټران د ما سره بلاک کې پراته دي که نه چې ځان نه څه وایي خو په یو څو خبرو باندې ما بلاک کړي دي لکه اوس ته ما سره ناسته یې که نه زه دلته ټیک ټاک کې سره ګپلو زما او ستا خو نن ورځې پورې نه په پرینبوکس کې میسج شوی دی نه نور څه هغو دماغ داسې جوړ شوي دي که نه چې دا سوچ کوي چې یاره د دې سره یې که څه دی لمبر منبر رابطه شته که نه بیا لکه ته لاړه شي که نه دلته ماله ګفټینګ وکړي که نه ګفټینګ وکړي یا مثال داسې بل څه داسې هغه وکړي که نه ملګرتیا جوړه کړي بیا ماله وایي چې یاره د دې جینۍ لمبر به ماله څنګه راکړي ولې زه دومره کمزوری یم او زما باندې دومره اعتبار یقین کړی دی زه به دومره بې غیرته کم اصل کار کوم چې زه به تا له لمبرې در کوم زه د ټیک ټاک له د دې دپاره راغلی یم چې زه به د خلکو لمبرې راخلم نو په والله چې په دې خبرو باندې ما سره خلک بلاک دي یو دا دې راغله بل په دې باندې لکه د چا بېعزتي نه ده لکه مثال زما ښه ملګري وي که نه په دا ټیک ټاک کې د چا بېعزتي وشي یا مثال څه داسې خبره راشي او هغه د بېعزتۍ خبره ماله راولېږي هغه سړی هم زه ډایرکټ بلاک کوم نو بیا ګټه نه کوي هغه هم زه به ډایرکټ بلاک کوم ولې چې بېعزتي ګوره د یو انسان باندې د پرده راوړه الله تعالی به په تا باندې 100 پردې راوړي 100 پردې دومره هغه لري که نه نو دا خلکو داسې عجیبه سوچونه فکرونه ذهنونه جوړ شوي دي چې نه پوهېږو چې د خلکو له څه میلاویږي